حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې کم څوک د یو مظلوم فریاد واوري او فریاد رسی وکړي الله د ده دپاره 83 بخششونه لیکي. یو بخشش د دنیاوي امورو ضامن به جوړ سي، د دنیاوي امورو د اصلاح ضامن به جوړ سي، د دنیا کارونه به الله ور برابر، او دا نور بخششونه چې کم دي دا به د قیامت په ورځ د درجو د لوړوالي دپاره. او یو بل روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کم چا زما د امت د یو سړي دیني یا دنیاوي حاجت ور پوره کړي هغه خوشحاله کړي نو گویا داسې سو لکه زه چې خوشحاله کړم، ځکه زما د امت خوشحالي زما خوشحالي ده. نو چا چې زه خوشحاله کړم هغه الله خوشحاله کړي، چا چې الله خوشحاله کړي الله به هغه په جنت کې راکړي. څومره غټه خبره ده عزت. یعنی په دنیا کې په خپل ځان کې دا جذبه پیدا کول، دا همدردي پیدا کول چې زه د یو بل مسلمان په شر راسم، د یو مظلوم فریاد اورېدل د هغه حاجت و ضرورت ورپوره کول، د یو غریب مسکین فریاد اورېدل د هغه ضرورت و حاجت ورپوره کول، د یو بل مسلمان مدد کول، یو مسلمان خوشحاله کول په دینی کارونو کې یا په دنیاوي کارونو کې. الله پیغمبر فرمایي زه جنازي یم، الله به جنازي سي، الله به جنت ته داخل. یعنی لږ د نور دپاره ژوند هم زده کړو، د خپل اولاد خپل ځان پیژندل دا خو د ایمانانو صفت دی. دا چرګ هم پر خپلو چیچانو دغې راګرځېدلي، مار هم ورته پرېږدي، د مار مقابله کوي. نو خپل ځان خپل اولاد پیژندل دا حیواني صفت دی. د بل چا غم و فکر درد په خپل زړه کې ساتل دا د انسان صفت دی. نو پکار دا ده چې موږ انسانان د ځانه جوړ کړو نه حیوانان.